شیخ صاحب محترم په روجه کې د مسواک استعمالول یا عطر سره واچلګ و به دې سره روجه مکروه کیږي دا خبره صحیح ده؟ د مسواک استعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل منقول دی. حدیث کې راځي چې رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یستاک وهو صائم. ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلو چې هغه به مسواک او هغه به روجه او به دا صحابي وایي چې دا یو کارت نه ولیدلې بشماره کارت مې لیدلې. نو د مسواک په استعمال باندې روجه نه ماتېږي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل استعمال کړی دی. همدغه رنګ د خوشبو په استعمال باندې د روجې د ماتوالي څه ثبوت نشته بلکې خوراک او اسکاک باندې روجه ماتېږي. خوشبو نه خوراک دی نه اسکاک دی نه په معنا د خوراک او اسکاک کې دی، لہذا په دې باندې روجه نه ماتېږي او د خوشبو استعمال په روجه کې جایز دی. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.